بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو خوشحال آباد وسی. دوستانو نن سبق پریزنٹ انډیفینټ ټینس یا پریزنٹ سمپل ټینس دی. د دې معنی چې دا پریزنٹ معنی حال، انډیفینټ یا سمپل معنی ساده ټینس زمانہ، یعنی د حال ساده زمانہ. انډیفینټ ټینس یا سمپل ټینس چې دی دا د پریزنٹ کانټینیوس ټینس مقابل دی. پریزنٹ انډیفینټ ټینس دا د پریزنٹ کانټینیوس ټینس مقابل دی. پریزنٹ کانټینیوس ټینس چې ولو هغه جاری کار ولو چې ته فی الحال کې لګیا وې، دې ته چې ویل کېده پریزنٹ کانټینیوس ټینس. او پریزنٹ انډیفینټ ټینس دې ته ویل کېږي چې کم کار ته همیشه تو پر کوي، یعنی داسې همیشه تو پر کوي، هر ورځ دا کار کوي. نن بازار ته ځې، سبا بیا ځې، بل سبا بیا ځې، بل سبا بیا ځې، یعنی هر ورځ ته چې دا ورځ دا ټیم راسي ته بازار ته ځې. زه هر ورځ سبق ته ځم، ته هر ورځ بازار ته ځې، ته هر ورځ سبق وایې، ته هر ورځ مدرسې له ځې. دغه د هرې ورځې کار دې ته چې ویل کېږي انډیفینټ. دوستانو سمپل ټینسونه چې دي دا هم ایکشن ښیي، هم سټیټ یا سچویشن ښیي. نو دا انډیفینټ ټینس چې دی دا هم ایکشن ښیي، هم سټیټ یا سچویشن ښیي. دوستانو د انډیفینټ ټینس دوه ټوبې دي، دوه ټوبې. یو ټوبې ډو، دویم ډز. ډو ډز. دا ډو چې دی دا د پاره د پلورل دی، یعنی د جمع د پاره. ډز چې دی دا د سینګولر لپاره دی. سینګولر لکه هی، شي، اټ، دې درو ته چې ویل کېږي سینګولر. د دې درو دپاره ډز استعمالیږي. ډز ټوبې دی. او آی، وی، یو، دی، د دې څلورو دپاره بیا ډو ټوبې دی. او بل به ستاسې په یاد وي ما درته ویلې وله په ورب فارم کې چې اول فارم ورب چې دی دا په پریزنٹ سمپل ټینس یعنی په پریزنٹ انډیفینټ ټینس کې دا استعمالیږي. اول فارم ورب چې دی دا په دې کې استعمالیږي. دوستانو مثبته جمله فرموله ته ګوره: سابجیکټ، ورب، آبجیکټ. دا فرموله د مثبت جملې سو، یعنی د پلورل د پاره موږ دا جمله جوړو چې سابجیکټ، ورب، آبجیکټ دا د پلورل مثبت جملې د پاره ده. مثال: I speak English. زه انګلیش خبرې کوم. I speak English. زه انګلیش خبرې کوم. ګوره دلته ټوبې په مثبته جمله کې نه ښکاره کېږي، ټوبې به نه راوړې ښکاره. تا ته په خپله د وربه څه معلومیږي چې کم فارم ورب راغلی دی. دلته اول فارم کم یعنی فرست فارم ورب چې دی هغه راغلی دی I speak English. زه خبرې کوم په انګلیش، یعنی زه په انګلیش خبرې کوم. څنګه به وایي؟ I speak in English. I speak in English. زه په انګلیش خبرې کوم. یا I speak English. زه انګلیش خبرې کوم. ګوره همیشه یې کوم، هره ورځ یې کوم، دی نه چې یوازې نن یې کوم، عادتي یې کوم. یا بل مثال: we go to school. we go to school. we go to school. موږ سکول ته ځو. we go to school. موږ سکول ته ځو. یعنی موږ پخوا تا پوښتنه وکړه چې تی سکول ته ځي؟ معلومه موږ سکول ته ځو. موږ سکول ته ځو. we go to school. موږ سکول ته ځو. ټوبې دلته ښکاره کېږي نه. بل مثال ته ګوره: they wash the clothes. they wash the clothes. دوی کپړې مینځي. دوی کالي مینځي. دوی واش د کلاتس. دوی کالي مینځي. ګوره دغه مثال د مثبت جملې د پلورل ولو. ګوره سینګولر نه، پلورل. آی، وی، یو، دی، دغه چې دی دا پلورل دی. اوس دغه جملې زه منفي ته اړوم. فرموله ته اوس ګوره: سابجیکټ، ټو بی، ناٹ، ورب او آبجیکټ. په فرموله مې سر خلاص. اوس ورته ګوره: I do not speak English. زه انګلیش خبرې نه کوم. I do not speak English. زه انګلیش خبرې نه کوم. دا نورو جملو ته په خپله وګوره، هغه هم ورسره برابري کړه. اوس د دې مثبتې جملې څخه بیرته سوالیه جمله جوړو. منفي خو مې درته جوړې کړې، منفي مې ولیدې. اوس سوالیه جمله جوړو. څنګه به یې جوړم؟ ټوبې راواخه، هغه طریقه یې د ټوبې راواخه د سابجیکټ د مخې کښېږده. بس فرموله ته ګور: ټوبې، سابجیکټ، verb, object. Do I speak English? آیا
ګوره ډو خو ستاسې په یاد دی ټوبې دی چې دپاره وایي ټوبې چې در سبجیکټ واړوئ بیا سوالیه جوړېږي. اوس ته سوال څنګه ایا زه انګلیش خبرې کوم؟ ما ستاسې پوښتنه وکړه ایا زه انګلیش خبرې کوم؟ تاسو ما څه اورېدل دي زه کله کوم؟ منفي سوالیه جمله کومه جمله؟ یعنی پازیټیو نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سینټنس. نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سینټنس دا به څنګه جوړو؟ دا به ورته ګوره ډو آی ناٹ سپیکینګ انګلیش. ډو آی ناٹ سپیکینګ انګلیش فارموله ته وګوره لاندې د خپله سر په خلاصېږي. ډو آی ناٹ سپیکینګ انګلیش په دې به مې سر خلاص شوی. یو شی پاتې سولو لکه سینګولر. په سینګولر باندې ما تاسو ته وویله چې سینګولر دپاره ډز راځي. ډز د دې په مثبته جمله کې به همیشه په ور پسې به اس یا ای اس راوړي. اس یا ای اس هغه څنګه دوستانو د هغه دپاره ما تاسو ته په هغه ځای کې چې ما تاسو ته ویلو چې سینګولر نان چینجینګ ټو پلورل. سینګولر یعنی مفرد نوم راواخه و جمع ته بدل که په چیش باندې هغه طریقه ده. دلته که چیرې د کوم ور په آخر کې اس 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 اچ سی اچ او اکس دغه الفاظ راغلي وه په هغه پسې به بیا چیش راځي؟ ای اس راځي. که دا الفاظ نه و راغلي بیا به چیش راځي؟ بیا یوازې اس پسې راځي. هغه طریقه ده که هغه ستاسو زده و دلته مې سر په خلاص دی. نور زه پر دې باندې تشریح نه کوم. که مې چیرې سر نه دی په خلاص هغه ځای له ولاړ سئ چې ما سینګولر چینجینګ ټو پلورل چې مفرد اسم موږ و جمع ته څنګه بدلوو هغه طریقه زده کوئ. بس دلته مې دا ځای زده دی او هغه ځای زده کوئ چې په اخر کې د کلمې که وای راغلی د وای څخه د مخه توری کانسوننټ ولو بیا دغه وای په آی بدلیږي ای اس پسې اضافه کیږي. که چیرې د وای څخه د مخه واول رالی بیا دا وای په آی نه بدلیږي خالي اس ورلویږي. هغه طریقه که مې زده وه دا طریقه مې په خپله زده ده. دا یوازې په سینګولر کې چې دلته دا هی شي اټ په دې درو کې که چیرې پر دې درو باندې مثبتې جملې وي مثبتې دا ځای په یاد لرئ. دلته ما دا فارمولې در کوم فارمولې زه در کوم په دغه فارمولو ته ګورئ خپله درته معلومیږي. دلته به ای اس په دغه سینګولر کې چې هی دی شي دی اټ دی په دې درو کې یعنی ټوبې د دې درو دپاره چې شي و ډز د دې درو دپاره ډز ټوبې دی په دې درو کې به تاسې ای اس په دا طریقه باندې دغه کوئ. که چیرې اس په آخر کې و د ور اس اس ولو اس اچ و سی اچ و او و اکس و زی و دا الفاظ ما تاسو ته ویل دي هغه سینګولر چینجینګ ټو پلورل هغه زده کړئ. بس دا ځای مې زده سو. د جملو دپاره ما تاسو ته فارمولې درکړي دي د دې دا هم بس هغه فارمولې دي. د دې سمپل ټینس مکمل ورب چې دی چې په سمپل ټینس کې ورب استعمالیږي هغه فرست فرم یعنی اول فرم ور په دې کې استعمالیږي. په یاد دا خبره به ستاسو په یاد وي. په ور فرم کې ما تاسو ته ویلي وای چې په پریزنټ سمپل ټینس کې اول فرم ورب استعمالیږي. اول فرم ورب په پلورل کې هغه ورب اول فرم ورب راځي لکه گو سپیک ټاک دا رقم. او په سینګولر کې چې هی شي اټ په دې درو کې هغه سره به ای اس اضافه کیږي. که چیرې دغه الفاظ کې وله چې اس 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 اچ سی اچ او اکس زی دغه الفاظ کوله بیا د څه په کیږي ای اس پسې زیاتیږي. هغه ځای در سینګولر ټو پلورل هغه سینګولر ټو پلورل در وګوره په دې مثال بالکل خلاص. دوستانو دا ولو اکشن ما درته ویلي وه چې دا سچویشن یا سټیټ هم وایي. سټیټ او سچویشن به بیا څنګه استعمالو؟ پریزنټ کانټینیوس ټینس چې دی هغه سټیټ یا سچویشن نه ښیي. د هغه څه موږ ټوبې را اخو دلته په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې استعمالو. لکه زه اوس څنګه وایم آی ایم ا بوای زه یو هلک یم. هلک اوس کار دی که نه دی؟ هیڅ کار نه دی نو خو یو حالت دی. ګوره یو اکشن دی هغه کار ته وایي. یو حالت دی په یو چا کې سته. ګوره زه درته وایم زه یو هلک یم دا خو کار نه دی دا ما یو حالت درته وایي. ته یو استاد یې دا خو یو حالت ما ووایي. هغه یو ډاکټر دی دا یو حالت ما ووایي. نو تاسو دا خبره یاد وساتئ چې سیمپل ټینس چې دی هغه اکشن او سچویشن دواړه ښیي دواړه. او کانټینیوس ټینس چې دی هغه یوازې اکشن ښیي سچویشن یا سټیټ نشي ښوولی. هېڅوک دا مثال نشي درکولی. اوس په کتابو کې د ګرامر چې وګورې دواړه ښیي خو مثال نشي درکولی. ګوره زه کار کوم زه ډوډۍ خورم زه روان یم زه ځم زه خبرې کوم زه تا ته سبق وایم دا کار دی که نه دی؟ دا کار دی. اوس کار خو صحیح سو زه هلک یم دا کار دی؟
دا خو نشي کېدای. اوس ته دا په کنټینیوس ټینس کې راوله، زه هلک یم. کنټینیوس ټینس څه دی؟ جاری دستی زمانه. پریزنت کنټینیوس ټینس یعنی دا دستی فی الحال جاری زمانه. اوس کار خو دا یم کوم، خو لګیا یم، روان یم، سبق دا یم وایم. او هلک به څنګه سي؟ هلک خو زه پخوا څه وولم، بیا به هم یم، خدای پیدا کړی دغه یم. نو کانټینیوس ټینس چې دی هغه یوازې اکشن ښي، او سیمپل ټینس چې دی هغه اکشن او سټیټ یا سچویشن دواړه ښي. په دې به مې انشاءالله سر خلاصوي. دا ځای باندې سر خلاص کړي چې د اکشن دپاره ټو بي لري پریزنت انډیفینټ ټینس خپل ټو بي لري چې ډو ډز و، هغه ما تاسو ته مثالونه درک. او د سچویشن یا سټیټ دپاره د پریزنت کانټینیوس ټینس څخه ټو بي موږ راخو په دې کې استعمالوو، لکه I am a boy, you are a doctor, they are students. ګوره دغه چې دي دا حالتونه دي، دلته ما د جملې درته لیکلي دي، دا حالتونه دي. دې ته چې ویل کېږي حالت. نو دا په کنټینیوس ټینس کې ته نسې راوستلی. یو څوک تاسو ته مثال نشي درکوی. په دې باندې سر خلاص کړي انشاءالله په راتلونکي کې به تاسو ته ډېره وسایي چې په کنټینیوس ټینس مې دونه سر خلاص و چې جاري ته ویل کېږي، او دلته په انډیفینټ ټینس دونه سر خلاص و چې دا ویل کېږي هغه کار ته چې عادتي کار وي. عادتي کار یعنی نن هم ځم، سبا بیا ځم، بل سبا بیا ځم، زه اسکول ته همیشه روان یم، زه مدرسې ته همیشه ځم، زه مسجد ته همیشه ځم. ګوره دا خدای نه دی، جاري نه یم. اوس زه مسجد کې لمونځ کوم، همیشه یې کوم، هره ورځ یې کوم. خدای نه دی چې جاري دی چې ما لمونځ شروع کړي، شروع دی، بیا هم شروع دی، چې دا لمونځ اوس بیا تېر شو، هغه بیا راځي هغه وخت، بیا راځي هغه وخت، یعنی ورځنی کار. دې ته چې شول انډیفینټ ټینس. انشاءالله سر به مې په خلاصوي په وسایل سره، که د هر چا په کوم ځای سر نه خلاصوي په تېرو سبقانو کې به پاته یاست. په پاته سبقانو، په تېرو سبقانو کې لکه اوس ما درته وویل چینجینګ سینګولر ټو پلورل، په دغه ځای باندې لږ څه کې پاته کېداست، په دا ځای کې پاته سه ځای در وګوري. او د ور فارم دا ما تاسو ته ښوولې وه چې پریزنټ انډیفینټ ټینس، فیوچر انډیفینټ ټینس. د دې دوو ورب چې دی هغه اول فارم دی، یعنی فرست فارم ورب په دې کې استعمالیږي. پریزنټ انډیفینټ ټینس یوازې په سینګولر خو ما درته وښول چې هی، شي، اټ، په دې درو په مثبته جمله کې که چیرې د ور په اخر کې اس، اس اس، اس ایچ، سی ایچ، ایکس، او ایکس دغه شان راغلی وه، او ایکس دغه شان راغلی وه، په اخر کې به ای اس ور اضافه کېږي، که نه ورغلی یوازې خالي اس اضافه کېږي. نو دوستانو تاسو پر سبقانو باندې کوشش وکړئ. انشاءالله موږ تاسو ته هغه وسه الفاظ راوړو چې ستاسې اسانه سر په خلاص. ګوره نن ما صرف فارمولې درکې، نور ډېرې جملې مې نه درته ویلې. فارموله مې درکړه، ته خپله جملې پر جوړې کړه، مثبته هم جوړه کړه، منفي هم جوړه کړه، سوالیه هم جوړه کړه، منفي سوالیه هم جوړه کړه. ځکه دا موږ ګرده ویل دي چې پازیټیو سینټنس، نیګیټیو سینټنس، انټراګیټیو سینټنس، نیګیټیو اینډ انټراګیټیو سینټنس، دا ګرد موږ ویل دي. په دې باندې ډېر په اسانۍ تاسې خپل سر خلاصولی شي. خوشحال او آباد اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.